خان بابا ته یو ډیر زیات غټ چیلنج دی په دې ټوله نړۍ کې خان بابا له چا دونه غټ چیلنج نه دی ورکړی او حقیقت به له هم ټول ښکاره کوم د دې خان بابا او د ریل کمانډو چې دا مطلب دا دیو صرف او صرف په خپلو غاښونو سره ونیوله چې د غاښونو په مرستې سره ونیوله دا بس دا ګاډه راکاږي اوس راځئ ما سره زه ګاډي ته په خپله باندې کښېنم د دیو کس به هم نه کښېنم او زه به اوس بوځم دا ګاډه ګورو چې دیو څنګه ځان پسې راکاږي دا ګاډه دا بي سیټ درې مې دې کړه ګورې چابي مې دغلته ګزار کړه دا بس راکاږي ګورې ورته دا اوس ریل کمانډو چې کومه دی ګورې ورته اوس چې دا ګاډه راکاږي که نه زما لاس هم دلته کې مکمل فری دی نه پسې زه ایکسلیټر پریس کوم دا وګورئ چابي ما الریډي هلته کې مکمل ګزاره کړله د څومره طاقت چې دی دې ته وایي ریل ټیلنټ دا افغان ریل ټیلنټ دی ته اوس وګورئ دلته کې تاسو کتلی شئ خان بابا زما مرګری هم دی خو داسې کار دی چې د غلطي مرګری نه یم که نه تا ما ته ویل چې تا ګاډه راښکلی په غاښونو بلکل ما راښکلی دا څه شی دی غټه خبره دی نه تکبر نه په کار ما چې کوم ګاډه راښکلی دی غټه نه وه که تا لیدلې وه تا ما ته ویل چې تا هغه شاګرد پکې ناست وه ګاډی ما ته سټارټ ښکاره کېدو سټارټ نه و ته به ورته کښېنې ګاډي ته زه به یې راکاږم په غاښونو باندې په لاسو باندې خور سړی راکاږي تا ماته خان بابا ویډیو ولګوله چې خان بابا پکې نری تار اچولی یو ګاډی راکاږي ته دا منې چې ټرک د ګوډ په تار باندې رامنې کېږي مطلب تاسو وایئ چې دغه ویډیو چې کوم شو دی یو ډرامه کې دی که نه دې کې حقیقت څه و اصل کې داسې کار دی سکرین ته مخامخ چې کوم څه ښکاري دا ټولې ډرامې زه دله ګاډه راکاږم تا راوستی دی په چیلنج باندې رسۍ به کې اچوم په دې غاښونو باندې دله راکاږم تا ماته ویل سریې به کږې کړي دله به کږې کړم تا ویل دې ځای کې ته یو انګریز و که څوک و که هندو د هندو یو انډین یو ویډیو درله راوړله دوه کسان یو بل ته مخامخ یو دي چې د سریا اړم کې زور کوي تا ویل دا به وکړي وبې کړم دا ټول به چیلنج کوم زه داسې نه چې زه خان بابا ته چیلنج ورکوم زه خلکو ته یم چې حقیقت وکړئ ډرامې مه کوئ چې څنګه مطلب په دیره کې داسې کولیام د اتلس زره مخلوق د مخې وکړه چې څنګه په خپل موبایل کې په خپله میډیا کې زه تا ته یم ته د خپل مایک او خپله کیمره ویسه به خان بابا پسې دیرې ته ورته ووایي خان بابا راشه دا ګاډه راته رامنې کړه زه ته قسم خورم که تا دې رامنې کړي خان بابا که په واقعي په حقیقت کې څه طاقت لري نو ایله پکار ده چې د ریل کمانډو نننی چیلنج بالکل ایکسپټ کړي رمضان راوړو په ریل کمانډو پسې دیو یار ما کې دونه طاقت شته چې دا سیخ بدله زه په غاښونو سره داسې نیسم او داسې به یې کږوم اوس ګورو په دې ویډیو کې لړ ښایم راځي ته ماته زما د دې ټول ویور د مخکې اوس ماله کوټ کړه تاسو کتلی شئ دا ګاډی دی دوس په بوزې دي په خېټه باندې مکمل اړوي ګورئ ښه ګوره السلام علیکم نن راغلی یم د ریل کمانډو خواته نن خان بابا ته یو ډیر زیات غټ چیلنج دی په دې ټوله نړۍ کې خان بابا له چا دونه غټ چیلنج نه دی ورکړی او حقیقت به له هم ټول ښکاره کوم د دې خان بابا او د ریل کمانډو د دیو یو ویډیو مې کتله د دې ویډیوګانې به تاسو هم کتل وي دیو اکثر داسې کوي چې په غاښونو باندې ګاډی راکاږي نن پسې ما خپل ګاډی راوستی ګورم به چې حقیقت سره دیو ماته ګاډی راښکودی شي که نه د دې ویډیو به تاسو کتلي په خېټه باندې ټیکټر خېجئ زه هم ټیکټر نه ماتې دا ویډز وخېجئ خو ماته به نه ښیي ټول هر څه به درله په دې ویډیو کې ښایم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ ریل کمانډو مخکې مې درته پوښتنه کړه بیا هم درنه کوم کوم ځای سره تعلق ساتئ په کوم ځای کې تاسو جوین کوئ السلام علیکم عثمان بھائی څنګه ښه خیریت دی امید لرم ښه به ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم ستا د ټیم او ستاسو تقریبا دا دویمه درېیمه انټرویو ده چې زموږ سره کوئ زه ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم خو اکثر یاره تا کې یو کار دی ما له چیلنج راوړي او زه بیسیکلي افغانی یم د افغانستان یم دلته پاکستان کې پیدا شوی یم پاکستان کې په تیمرګره کې اوسېږو په دیر لور کې د افغانانو کیمپ دی مهاجر کیمپ دی په هغې کې اوسېږم او زما خپل اصل نوم چې کوم دی حالم دی حلیم الله دی او په ریل کمانډو باندې زه مشهور یم په تیمرګره کې زما د میکس مارشل آرټ اکیډمي ده اکثر ملګري ستا نه تپوس هم کوي په تېره ویډیو کې تا ته په کمنټسونو کې ویلي چې د خپل نمبر انشاءالله په دې ویډیو کې موږ نمبر هم منشن کوو پیج به منشن کوو په ریل کمانډو باندې زما چې سوشل میډیا څومره پلیټفارم دي که یوټیوب دی که ټویټر دی که فیسبوک دی که انسټاګرام دی که ټیک ټاک دی زما ټول پلیټفارم چې کوم دي د سوشل میډیا دا په ریل کمانډو باندې دي او چیلنج دې راله راوړی دی بیا دې راله راوړی دی خان بابا زما ملګری هم دی خو داسې کار دی چې د غلطي ملګری نه یم که نه تا ما ته ویل چې تا ګاډی راښکلی په غاښونو بلکل ما راښکلی دا څه شی دی غټه خبره دی نه تکبر نه په کار ما چې کوم ګاډی راښکلی دی غډی نه وه که تا لیدلې وه تا ما ته ویل چې هغه شاګرد پکې ناست وه ګاډی ما ته سټارټ ښکاره کېدو سټارټ نه و ته به ورته کښېنې ګاډي ته زه به یې راکاږم په غاښونو باندې په لاسو باندې خور سړی راکاږي تا ماته خان بابا ویډیو ولګوله چې خان بابا پکې نری تار اچولی یو ګاډی راکاږي ته دا منې چې ټرک د ګوډ په تار باندې رامنې کېږي مطلب تاسو وایئ چې دغه ویډیو چې کوم شو دی یو ډرامه کې دی که نه دې کې حقیقت څه و اصل کې داسې کار دی سکرین ته مخامخ چې کوم څه ښکاري دا ټولې ډرامې ما چې ځان له ریل کمانډو ایښودی دی نو زه په ریل کې هر هغه څه کوم تا ته مې وکړل اتلس زره مخلوق ته هم کومه خان بابا ته هم کوم د هغه د مخې مې هم کړي هغه ناستو ما ګیمونه کړي دي څومره چې ځان ته د میډیا ملګري وایي یا میډیا کوي یا میډیا سره ټچ دي یا سوشل ورکر دي هغې ته به زه مخامخ کوم چې څه تا ته کوم او په ټولې دنیا ته کوم انشاءالله او به څه پټ فنا نه خان بابا خو مې پر ما کته چې په خپله حجرې کې ولاړ غټ ټرک رامنې کوي کم دغه ټرک چې موږ په دې روډونو باندې وینو دا ویډز ته رامنې کولی شي مخې ته ودرېږي یا آیا په یو انسان کې دونه طاقت شته چې هغه یو ګاډی رامنې کړي مخکې نه ورته ودرېږي
اصل کې یو خبره ته کوم د ماشينري د انجن دی څوک موټر سایکل هم مخامخ نشي رامنې کولای که رامنې کوي د شاته نه به رامنې کوي زه موټر سایکل لا ولم او ته ماته مخامخ ودرېږه نه رامنې کېږي د بقایا چې کوم څه دي مونږ دا ګاډی راښکل او ګاډی به خېټه خېجول او دې دپاره یا فرکټه سي یا ټیکنیک دې دپاره ټریننګ پکار نو بیا کولی شي دغه چې کوم دی چې اوس ټرک په ماره روان دی او زه ورته لاس کېدم نو ته دومره مضبوط شوي که یا د ټرک د بمپر دومره مضبوط شو زه دې بمپر ته لاس ږدم دا خو به چیت شوی دا به دونه زور نه کوي فسټ ګیر کې څومره زوري ته خو ډرایور ته خو په خپله ګاډی چلې دغه بکواس دی دغه نشم کولی دغه صفا خبره داسې نه چې نشم کولی پریکټس په وکم خو دغه د نه منلو خبره ده چې کومه د منلو زه به استاد یم چې ما په خېټه باندې جاز خېجولی دا ته منې نه چې کومه د منلو خبره یې هغه منلو هغه خلک منیم او هغه خلک کوي زه دله ګاډی راکاږم تا راوستی دی په چیلنج باندې رسي پکې اچوم په دې غاښونو باندې دله راکاږم تا ماته ویلي سر یې به کږې کړي دله به کږې کړم تا ویل دې ځای کې ته یو انګریز که څوک که هندو د هندو یو انډین یو ویډیو درله راوړله دوه کسان یو بل ته مخامخ یو دي چې د سریا اړم کې زور کوي تا ویل دا به وکړي وبیا کوم دا ټول به چیلنج کوم زه داسې نه چې زه خان بابا ته چیلنج ورکوم زه خلکو ته یم چې حقیقت وکړئ ډرامې مه کوئ چې څنګه مطلب په دیره کې داسې کلیام د اتلس زره مخلوق ته مخې وکړه چې څنګه په خپل موبایل کې په خپله میډیا کې زه تا ته یم ته د خپل مایک او خپله کیمره ویسه به خان بابا پسې دیرې ته ورته ووایي خان بابا راشه دا ګاډی راته رامنې کړه زه ته قسم خورم که تا ته یې رامنې کړي که تا ته یې رامنې کوي تا سره به اول خبره فکس کوي تا ته به وایي چې ګورې دا خبره به ډرامه وي دا به صرف زما او ستا ترمنځ وي بقایا به څوک نه دا تاسو ته ښکاري ډېر شي خلک ناست دي ماشومان سکول واړه دي ځي راځي د هر سړي خپل کار دی دا زما فیلډ دی الحمدلله زما په دې کې اوس تا وکتل دغلته مې مونځ وکړو 2 رکعته مې ورته نفل وکړه ځکه چې کله زه کوم کار کوم زه د الله نه غواړم چې ته ماله دا طاقت راکړي او طاقت الله پاک ورکړي دې دپاره ما ډېر محنت کړی 17 کاله دا زموږ د فیلډ سره ریلیټډ هم نه دي خو زه ستا دپاره کوم ته راشي کله سریه راوړي او کله ډانګې راوړي او کله تخته راوړي کله ګاډی راولي دا صرف او صرف دې دپاره کوم ضرورت چې مونږ کوم ځای ته لاړ شو نو بریکینګ پکار چې یو سړی زموږ نه متاثره شي چې دا د مارشل آرټ پلیر دي دوی کې څومره پاور دی دا څومره مضبوط دي الحمدلله ما ټیکټر په خېټه خېجولی دی زما شاګردانو خېجولی دی مونږ په خپو باندې خېجولی دي مونږ په دې لاسو باندې ګاډي خېجولي دي کاڼې پې مات کړي دي سریې هم پې کږې کړي دي دې مرۍ ته سریا اړمومه بل ته زور کومه ستا دې ګاډي ته اړمومه راځي دي زما به انشاءالله دا مرۍ به دومره مضبوط دی په دې کې به نه راځي انسان مضبوط هم دی خو دې دپاره طریقه پکار دي داسې نه چې ډرامه یا دروغ خان بابا که په واقعي په حقیقت کې څه طاقت لري نو ایله پکار ده چې د ریل کمانډو نننی چیلنج بالکل ایکسپټ کړي نن دلته ما ګاډی راوستی ملګرو تاسو کتی شئ اول ما دوی ته ویل چې تاسو ویډیو مې کتله تاسو په غاښونو پسې ګاډی راښکودو اول به دا کوي بل دوی چې اوسپنه ورسره ده هغه به دوی هم په خپلو مې کوي دوی چې څونه څه هم په سوشل میډیا کړي که نه نن به درله په دې ټول سکرین باندې ښایم که دا خبره دې کټ کې نه خان بابا به انشاءالله زما دا ویډیو ګوري که ما له هر قسمه چیلنج راکوي زه خان بابا ته تیار یم داسې نه چې ما چیلنج ورکړی زه حقیقت ښکاره کوم خیر دی هغه دې داسې وکړي زه ورته زما ملګری دی خان بابا سره ډېره ښایسته ناسته پاسته ستا د انټرویو نه مخکې مو ته ما میسیج وکړو چې زما په دې خبرو باندې خفه نه شي ګوره زه چې څه کومه ځکه خلک زیات تنقید په خان بابا باندې کوي چې فیک دی او فیک دی او فیک دی بیا موږ خو افغانان خو ته معلوم دي هر سړي به زما دا ویډیو راچوته کړي او ډیبیټ به سره کړی چې هلکه یو افغانی دی پاکستاني له چیلنج ورکو نه زه انسان یم الحمدلله مسلمان یم او پښتون یم پښتانه ټول رونه دي خان بابا زما نه به د چا نږدې ملګری نه زما په یو ټلیفون هغه دیر او ته ملګری ته راځي څومره غټه سیلیبریټي ده ښه مشهور کس دی خو دا زما فیلډ دی زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې دې کې ما له څه پکار دي زما دا خبرې دې کټ نه کړي دا د خلک هم وګوري خان بابا هم وګوري چې خان بابا زما په خبره خفه نه شي او نه زما په چیلنج خفه شي ما وکړل هغه دې وکړي زه به بیا خوشحاله شم بیا دې ما له چیلنج راکړي چې کوم چیلنج خان بابا راکوي انشاءالله زه به له پوره کوم ګوره مونږ ګورو که نه خان بابا چیلنج او زیشان چیلنج او خان بابا چیلنج او دا خلک به د خولې له راله نن چې څه حقیقت دی د خان بابا که نه هغه مونږ ستا نه اورو ته به یې خلکو له ټول ښایې مکمل نه زه خو د چا رازونه نه ښکاره کوم خان بابا او زیشان زما ډېر نږدې ملګري دي ما له ډېر زیات لاس راکړی ما ته تنګه سخته کې ولاړلي خو دا زما فیلډ دی زموږ په فیلډ پورې دې څوک خندا نه کوي چې زه څه کومه ما ته دې مخامخ وکړي او چې هغه څه کوي ما ته دې ووایي چې دا وکړه انشاءالله زه به ورته کوم تاسو وایئ چې خان بابا دې ټرک راکړي ګډ راکړي دا دې مخامخ داسې راکړي په پبلک پلیس باندې چې خلک هم موجود په حجره کې دا نه کېږي په دې سکرین باندې ته خپل نمبر هم ورکوو زه هم ورکوم خان بابا سره زما نمبر شته او ستا به ول هم ورکوم خان بابا زما سره رابطه کوي که کولی شو ما ورته بیا دیرې ته لاړ شو ودی کې موږ به خلکو ته چې حقیقت ته خان بابا کې ټیلنټ شته بابا بیا خلکو ته پته ولګي په بله ویډیو کې انشاءالله زه دې بوزم د خان بابا خواله ستا خو سره هم تعلق شته زما مو سره شته خواله بیا لاړ شو چې خان بابا کې څومره زور دی څومره پاور دی اب ستا په دې سکرین ستا د ملګري وګوري چې دې کې څونه طاقت دی خبرې ډېرې اوږدې شوې خان بابا خواله به هم ځو هر څه به هغې دغه چې کوم ډرامې کې دی یا ډرامه یا حقیقت دی هر څه چې دي هغه به دله هم بیا ښیم خو اوس چې دوی کوم ګیمونه کوي دوی څه کړلي هغه به دوی مال اوس ښایي راځئ ټول اول به تاسو ما ته څه کوئ اول خو ته چې څنګه رالې ګاډي کې دې پړی اچولی دا تړلی دی پکې دا پړی راوځی ځان سره وایي په دې باندې راکاږه خو ښه کار یې دا کړی چې د ګوټ تار یې نه دی راوړی دا کیبل دی انشاءالله زه به کوشش کوم ته دې ګاډی نه وټل کړه ګیر کې نه راځي په دې خو ته ښه پوهېږي او ته ورته کښېنه چابي تې وباسه دې لرې کړه چې بیا خلک وایي نه چې سټارټ و دې دپاره ورته کښېنه ځکه چې بیا زه په لاس نشم رامنې کولی که ګاډی زه راکاږم انشاءالله زه به یې دله راکاږم که ته 10 کیلومتره ویم زه به یې دله راکاږم خو چې دا ګراونډ څومره دی دونه دله زه به چیلنج سره راکاږم دا به ته په لاسو کې نیسې که دا به ته په خپلو غاښونو د په لاس خو دا ماشوم هم شي راښکلی
کله دله ورکوم دا به مخ کله د سپی به راکاږي ځان پسې دا به زه به دی غاخونو کې نسم د سه خلک دا رسی بس د غاخونو کې او دا د اوس په غاړه به ځان پسې ټول مکمل به راکاږم په چې ملګرو دا خاري خو غاړي ته بالکل زه په خپل کېنم سره ټیم کس پنه کینی کینه غاړي ته کینه چابي ته وباسته کیمرامین د ځان سره بوزو چې وی ګوري ازه کیمرامین او ګوري یو خبره ته بل وکم دا غاړه تار اوسته دا وړو کې د زه ته په چیلنج سره چې ماته په دې پلیس کې د تاج په کوم ځای کې ودرول چې پبلک پلیس نه یو د شي ځای په پبلک پلیس کې د لم راکاږم خو لکه دا یې غنه غونه به د غاړي درامن کې ډوډۍ غټ مشکلي چې ټرک راته ودر ان شاء الله نو په دې غاخونو د ټرک هم راکاږم صحیح غاړه چې کوم ده دلته کې وګورئ دام په کیبل باندې وتړلو اوس الته کې دا ریل کمانډ تاسو وګورئ چې دا کوم رسی چې دا مطلب دا دیو صرف او صرف په خپل غاخونو سره ونیول چې دا غاخونو په مرستې سره ونیول دا بس دا غاړه راکاږي اوس راځي ما سره زه غاړه ته په خپل باندې کینم دیو کس په هم نه کینم او زه اوس بوزم دا غاړه ګور چې دیو څنګه ځان پسې راکاږي دا غاړه دا غاړه شو سیټ او دا نیوټرل شو ان کې شو سیټ دا نه چې رزه ما ډی تکړه په خپل رواني دا وګورئ اوس دا شو چابي سیټ درې مې دکړه ګوره چابي مې دغه ته گزار کړه دا بس راکاږي ګوره وتا دا اوس ریل کمانډو چې کوم ده ګوره وتا اوس چې دا راګړه راکاږي کنه زما لاس هم دلته کې مکمل فری دي نه پسې سه ایکسلریټر پریس کوم دا وګورئ چابي ما الریډي الته کې مکمل گزاره کړل د ستور طاقت چې دی ته ریل ټیلنٹ در افغان ریل ټیلنٹ ته اوس ګوره دلته کې تاسو کته شي مکمل ټول غاړه چې کوم ده کنه دا د ریل کمانډو د غخونو په مرستې سره روان دي ماشاءالله دونه طاقت تاسو کتل شي الله دې وکړي چې دینه تاسو طاقت مخکې نور امور کې تاسو ګورئ مکمل دا د غخونو زور دی او دا د حیرانتیا خبره ده یاره چې د غخونو کې د انسان دونه طاقت راشي کنه چې هغه ډول غاړه سره راکاږي بس دا وګورئ کم غاړه چې هغه دی راکاږلو دا اوس وګورئ دا دې ماته صرف یو لوبه وکړه کیمرامین صاحب ګور تاسو سره شیما راوړی دا صرف د کمانډو چې کوم یو لوبه بل تاسو په کتلې کنه تاسو په سرکس وی کتلې خو هغه ته سکرپټ دی چې یو کس په خپل سیخ راولي سریه راولي په خونو سره به راماتي سریه اوس هم را لمه د کور نه په دې پسې راوړی دا ادا سینه چې د سرکس لپاره خاص تیار شوی سریه د کور نه مې سیخ راوړی د کټ کړم دي هغه به د خپل خونو سره کوي تاسو هغه لوسم خایم اوس په تاسو کتلو ویډیوګانو کې چې خلک په سرکسو کې سیخان کوي دا سیخ ما راوړی د کور نه دا یو لنډ سیخ دی او تاسو ټول د پته چې لنډ سیخ چې کوي دا نه راماتېږي دا نه راکاږي دی ګورئ دا ډېر سموث دی ډېر کلک دی که نه دا زه نشم راماتولی ګورئ مکمل ډېر نارمل کلک سیخ دی که نه د کور نه ما دا راوړو په ریل کمانډو پسې دیو یار ما کې دونه طاقت شته چې دا سیخ بدله زه په غاښونو سره داسې نیسم او داسې به کږوم اوس ګورو په دې ویډیو کې لړخایم راځي دا ماته زما د ټول ویور د مخکې اوس ماله کوږ کا دا اوس ګورئ سیخ دی ولې مور مینوالو او دوستانو در پسې سیخ راوړی د کور نه ما مخکې هم تا ته ویلي دا زموږ فیلډ نه دی زموږ د فیلډ سره ریلیټډ نه دي دا سرکشي خو تا راوړي دي ته وایې چېرې ته په ما ډېر زیات غټ اعتماد کوې چېرې په دیر کې ته یو سټار یې او ته ډېر محنت کش یې او تا د دیر نوم روښانه کړی پښتنو نوم دې روښانه کړی دا خو سریه ده که نه غټه خبره دی نه یو که جبل له پسې راوړي نو ستا دپاره زه جبل هم کږوم ځکه چې ته زما دومره صفت کې او ما دومره سپورټ کې او خلکو ته مخ ښکاره کوې نو زه به کوشش کوم انشاءالله که چا وکړل نو زه به هغه کوم دا شیزونه راته تا ویل چېرته چا کړي دي دا راته وکړه د دې په ډبل درته کوم دا یوه ده که تا دوه راوړی ما به ته دوه کږې کړی وي چې دوه مې ته به دې غاښونه لا پې نه دي پکار انشاءالله به دې ما مخکې پریکټس کړی ما ته پته خو دا زه دې وجې نه کوم داسې مداریتوب ښکاري خو خلک زموږ دا شیز ډېر خوښوي زموږ کوشش څه شي چې موږ فایټر جوړ کړو نیشنل او انټرنیشنل لیول هغه ولوبو خو دا شیز داسې دی چې دا زموږ خلک دا ډېر خوښوي څوک ته طاقتور ښکاري سیموټو بوجۍ دې خوله کې چوته کړل غاړه دې په خېټه وخېجو ټیکټر دې وخېجو چیلنج دې چاله ورکو مړه بس چې څومره دې خبرې ډېرې کولې ټټې کولې ته به ډېر ښایي اوس خیر د تا دا راوړی دی ستا ریکویسټ زه نشم ریجیکټ کولی انشاءالله ستا مینوال او ته ستا د کیمرې په وړاندې ته به وګورې دا والله دې خیر کې ډېر لنډ دې راوړی مونږ چې کږه وغړې روکې دي دا سیخ کول ما یو پیر یو فلم کتو په هغې کې لیدلو خو که دیو واقعي په غاښونو په مرستې سره دا سیخ کوږ کړو نو واقعي چې یار دیو د پوره افغان قام چې کوم دی یو ویاړلی فخر دی اوس ګورو ښه چې کږې وي الحمدلله په ما ټول مسلمانان فخر کوي او خاص کر پښتانه او په پښتنو کې بیا افغانان ټول افغانان او پاکستاني زما ورونه دي ما ډېر زیات سپورټ کوي ما ډېر زیات لایک کوي او زما ډېر زیات سپورټ کړی دی زه دا کوشش هم صرف او صرف دې دپاره کوم چې پښتانه خوشحاله شي پښتنو کې هم داسې ټیلنټ شته نور زما چې څه شوق او څه ارمان هغه پوره شوی دی زما دا ارمان نه دی دا زه صرف د پښتنو دپاره لګیا وښایي زموږ د کیمرې مخکې یو ریکویسټ کوم ستا په دې پیج باندې مخکې مو ته کړی ډېره زیاته شکریه ادا کوم زموږ هغه ویډیو تقریبا 20,000 کسانو شیر کړی ده 20,000 کسانو افغانانو پښتنو مسلمانانو د پاکستان او د افغانستان مسلمانانو رونو دا شیر کړی وه او 50 لکه کسانو کتلې وه موږ ته په ویوز باندې هېڅ هم نه راځي دا د دې ملګري پیج دی ده ته پرې راځي که هر څه هغه ده دپاره خو زموږ دا مقصد دی چې زموږ دا ټیلنټ دنیا ته ښکاره شي چې هندوانو ته پته ولګېږي انډیا والا ته موږ د خپل ټیلنټ ښایو که داسې چا وکړل یعنې زما د طرفه ټولو انګریزانو ټولو ته چیلنج دی پښتانه که څوک دا زده کول غواړي چې زه زده کوم او زه دا کوم زه سپورټ کوم او زه ورته دا چل ښیم دا ډېر ایزي دی دې کې ګران څه نشته خو لږ محنت غواړي ګورئ اوس دا کیمرې مخکې ته ګورئ سیخ یې ونیو دا وګورئ
سیخ چې کومه دی خوله کې ځان سره ونیو دا وګورئ مکمل تاسو کتلی شئ داسې نه ده چې هر لاس ورسره نیولی تاسو دا اوس ګورئ دې سیخ ته وګورئ تاسو به چېرته کې هم داسې نه لیدل دا وګورئ دا وګوره ټول سیخ چې کوم د غاښونو په مرستې سره ته راوړه ماته دا اوس وګورئ دونه کلک سیخ زه په لاس باندې زما پې داسې طاقت نه رسي چې زه رامنې کړم ریل کمانډو چې کومه دی سیخ هم راکوکو دي ته وایي ریل ټیلنټ دې نه اخوا دیو ماته نور هم ډېرې ګوتې کوي خبرې به اوس ماته کوي ګوره تاسو د سیخ کتلی ډېر زیات کلک وي دیو وایي چې ما کې دونه طاقت شته چې دا سیخ ته زما مرۍ ته اړم کې د بل سایډ نه بل کس ته زور کوي دا به سیخ به کوږ شي خو دا به زما مرۍ ته لاندې نه ننوځي دا به راته هم اوس په دې ویډیو کې ښایي بالکل به ته وکړم ځئ دې سیخ ته تاسو وګورئ دا مونږ کوو په داسو باندې نه کېږي دیو سره مرۍ ته اړم وګورو ښه چې دیو د سکین دیو څونه ځان مضبوط کړی دی ګوره ته دیو ټیلنټ او دیو دغه ټیکنیکس ولا اوس ښایم اوس وګورئ کیمرامین صاحب تاسو اول لا شئ کله دونه ټیلنټ مونږ شته دی چې دا سیخ به کوږ شي خو دا زمونږ مرو ته نه نشي ننوتی دا اوس وګورئ مکمل لکه دا داسې ښکاري که دا چې تاسو په ټي وي لیدل تاسو بل چېرې دا ایډیټینګ دی دا کیمره ده دا وګورئ مکمل وګورئ سیخ مکمل کوږ شو وګورئ دلته راوړه اوس دیو مرۍ راوړه دا وګوره یو خاپ یې جوړ کړو د مکملې خو سیخ دننه نه ننوتو دلته کې وګوره سیخ راوړه مکمل سیخ چې وګورئ ټول کوږ شو خو هغه زور کوو هغه سریه ده چې موږ په 3-4 کسانو زور کوو نه سیده کېدو ستاسو د مخکې دی ما کوږ کړو ته اوس سیده کړه چې څونه کسان یې دا سیخ دی سیده چېرته کې یو نارمل زما غوندې انسان یو بل هند انسان دا ویډیو ګوري هغو داسې ټرای وکړي دا به هغه وکړي نه یې پکار دې دپاره موږ باقاعده ټریننګ کوو په دې باندې موږ اول نارمل نري سیخان بیا ورو بیا سټیکونه بیا دا خو سریه ده عام کس ته دا ورته ګورې زه وایم چې دا زه څه کومه دې دپاره ما 18 کاله محنت کړی زما شاګردان چې څه کوي دیو په دې باندې په ډیلي بیس باندې یو سټوډنټ په یو شي باندې سربیره پریکټس کوي څوک دې ګورې دا زموږ پېښې نه کوي دا شیزونه دې نه کوي که څه نقصان یې ورته ورسوه هغه به د هغې خپله ذمهواري ځکه اکثر خلک ما ته وایي بېګا ما یو ویډیو خېجولې وه او یاره څه د 2-3 سوه نه بې زیات کمنټس راغلي او هر سړي راته دا ویل دا ته څه کوې یاره زموږ ماشومان بیا دا چل کوي خاص کر ماشومانو ته کوم چې دا ینګ جنریشن دی دوی ته دا ویم چې ګورئ زموږ پېښې مه کوئ که څه نقصان درته ورسېده بس تاسو خپل سر لئ که څوک وایي چې زه دا زده کول غواړم او دا کول غواړم دا خو بریکینګ دی دا خو اسان دی په 10 منټه کې زده کېږي خو طریقه غواړي دین اخوا تاسو موږ ته کومه گیم ښوده چې کومه ټیلنټ موږ ته ښودلی شوی اوسو تاسو گاډه راوستې تا ویل ټیکټر نشته گاډه په خېټه وخېجو کوشش وکړم چې دغه وخېجم ځکه چې ما خو چېرته چې وړه ګاډي نه دي دغه کړې الله دې خیر کړي ټیکټر میکټر ټرای هم کړی ده تاسو وایئ د کومه ویټ سیمه ځان سره راوستې دا به تاسو وخېجوئ په خپله خېټه باندې که تاسو په خپله باندې خېجولی شئ څنګه به کوئ دوی سره په خپو به ته هم وخېجوم انشاءالله او په خېټه به ته هم وخېجوم داسې ګاډي دا غټ ټیکټر او دا شیزونه میزونه نه دي زه او زما شاګردان ماشاءالله ډېر تکړه لکن دي کیمرې نه شاته ولاړ دي تا ته ښکاري دوی په خېټو باندې خېجي موږ ګینیز ریکارډونه مات کړي د ورلډ په سطح ریکارډونه مات کړي دا خو وړه خبره ده خو ستا دا ګاډی ډېر زیات چیت دی چې صرف ونه لګېږي نور مینوال به انشاءالله وګوري چې څنګه کېږي زه دلته دا ګاډی راولم ریل کمانډو خو وخت نه درته ویم که زما ګاډي د وجود ته خوږ شوی واقعي ما ته خو نه ښکاري چې د انسان خېټه مضبوطه څنګه چې زه بې ګاډی وخېجم زه به ذمهوار ګورستان نه یم الله مې ذمهوار دی چې زه پیدا کړی راځئ ګورئ راځئ اوس دا ګاډی راولم دا وګورئ زما ګاډی دی ریل کمانډو لې راولم دا زه دا ګاډی په خپه باندې ما له وخېجوه ما له په خېټه باندې وخېجوه ما ته هېڅ نه وایي راځئ اوس پسې دا ګاډی هم راولم دلته تاسو وګورئ دې ته بلاک کېښود دا چې د بلاک نه پس به په دې منځ کې زما خېټه راځي او ته به زما په خېټه باندې دا ګاډی راخېجې زما په خېټه کې دونه پاور شته دونه ټیلنټ شته طاقت شته چې ته ګاډی زما په خېټه باندې بر او وخېجې ما ته څه نشي ویلی زه خو ته وایم چې لکه دا ټریک مه کوه ډېر رسکي دی کوئ تاسو تیار یو ته ما ستا د ګاډي د مخکې ټیر وکړو چې دا ګاډی لګېدی نه که نه زه د مخکې ټیر ته هم سملاستم خو لګي د دې سره خپې لګي بلاکونه مته کې خو دا ځینې خلک بیا وایي د دې دپاره ایښي چې خېټه بچ شي ستا د مخکې د لاندې د خپې لګي د سلینسر سره د باډۍ سره چې دا نه لګېدی که نه داسې ورته سملاستم یا ټیکټر یا بل داسې اوچت ګاډی نو ډایرکټ در ورته سملم په خېټه باندې خېجوم مړه الله طاقت ویني که انسان له انسان ډېر مضبوط دی خو که په ځان باندې محنت او خواري وکړي څه خبره نشته انشاءالله ته وایي رزق اخلې ذمهوار به پخپله مړه چې الله پیدا کړم زما ذمهوار الله دی هر څه به هغه کوي چې رزق راکوي بچ کوي به مې هم د خیره سره اوس دیو ګوره ښه دی اوس ګاډي ته سملي به او دا چې کومه دی دیو به ورشي ګاډی به سټارټ کړي او دا به ډایرکټ راځي دا ګاډی چې کومه دی او دوی پرې خېټه باندې مکمل اوړي تاسو وګورئ د منځ کې نور هېڅ نشته دغه بلاک ته به راخېږي بیا به دوی په خېټه باندې ټوټل دا ګاډی مونږ اړو دا اوس وګورئ اندازه ولګوئ تاسو دا وګورئ دوی ځان فټ کړي دا ګاډی مونږ دوی په خېټه باندې مکمل داسې راړو وګورئ اندازې ته وګوره ټیک دی سره اوکې ته تیار یې بالکل ته ګوره نن بیا وایم چې هلکه دا ګاډی په ځان باندې مه راخېجه او خوږ به دي کړي ګورئ ګاډی سټارټ شو ریل کمانډو هم ریل ملګرو تاسو اوس کتی شئ دا ګاډی دی دوی اوس به بوزې دي په خېټه باندې مکمل اړوي ګورئ ښه ګوره ښه اوف راشئ وګورئ
په خېټه باندې ګړه واوښتو ټول ته وګورئ ډېر چاپونو ته پې وګورئ مکمل او دوی خېټې ته اوس هم دونه مضبوطه نه هېڅ ورته نه ویل دا وګوره تا ته په دې کې څه تکلیف درد نه محسوسېږي یار چې ته مطلب دونه غټ ګاډی په خېټه خېږي د پریکټس خبره ده خو زه ته قسم خورم که به داسې پوهېږم چې د سړي په مخ باندې یا مچ تېرېږي یا ماش دومره پې نه پوهېږم نو یا به زه مضبوط یم ما ته پته نشته دی یا به دا شیز ډېر اسان وي ما به ستاسو ویډیوګانې کتلې زه به کور سر ناست وم فیسبوک به مې کولا کړو ستاسو ویډیو به مخکې لا راغله ما به که تاسو به ټکټر خېجو ما به ویل چېرته بس ګیم غوندې یو مذاق غوندې ایډیټینګ دی چېرته کې یار نن ما واقعي ولید او تاسو مې وموښله چې دا حقیقت دی دونه پاور هم زموږ په پښتنو کې شته دی دونه ټیلنټ هم شته مونږ سه ډېر تکړه خلک شته خو که چا ورله لار ورکړه او چا ورله سپورټ ورکړو نو د دنیا په نوم په دنیا په سطح به خپل نوم هم روښانه کړي او د ملک هم دا خو وړې خبرې دي انشاءالله ډېر څه که ستا د مخکې ما ټکټر کړی وی نو ته به په سترګو لاس یې ښودی وی چې د استاذ په دسه چلو شو ټکټر تش ډېر دومره وي لکه په تا چې غر را روان خو زه حیران دې ته یم چې دې ته الله پاک زموږ د حوصله څنګه برابروي ځکه که عام کس ته ووایې چې یاره ټکټر مې په خېټه ختلی مړه چې سایکل هم پرې وخېجې نو څه پې کېږي دا وړې خبرې دي مړه انشاءالله په دې زه پوهېږم هم نه چې څه شی تېر شو تا راته ویل په لاسو باندې ګاډه وخېجو انشاءالله کوشش کوم چې په لاسو دا ګوتې څومره میده اړوکي دي اکثر چې خدای مکه سړی څوک اکسیډنټ وکړي یا راولوېږي یا څه شي د غونډو نه مخکې دا لاس اړوکي خوږېږي کوشش کوو چې به دې همدلته ټرای وکړم ما نه ده کړې خو تا ویل ما انګریزان کتلي وو که هندوان مې کتلي وو خو که تا څه کتلي ته څه ګورې ما له راوړه انشاءالله زه به درله کوم د خیر دا اوس تاسو کتلی شئ دا لاسونه دي دا وایي چې یار ته راګاډه زما په دې ګوتو باندې وموښه دا ټیرونه په ژوند ګوره موږ وګورو که نه په ټول بدن کې دا ګوتې ډېر نازک څیزونه دي معمولي په نن خبره باندې دا خوږېږي خیږي ماتېږي دی وایي زما په ګوتو کې دونه دغه شته دونه طاقت شته دا دونه کلکې ما برابرې کړي دي چې ته بې ګاډه وخېجوه هم ماته څه نه وي اصلي په دې ګوتو ول هم ګاډه تېرو تا ته به خاپونه ښکاري ستا د میډیا ملګرو ته چې کوم هلکانې ګوري دا میخونه پکې راختلي دي په دې څوک باندې موږ بلاک او خښتې ماتو د تکبر په نیت نه یم چې زه دومره تکړه یم زه د خدای تعالی یو کمزوری بنده یم او ډېر کمزوری انسان یم خو هسې هم دې دپاره موږ محنت کړی او پریکټس کړی دی نو مړه ستا د ګاډۍ پسې شی ټکټر پې خېجو مه غټه خبره دی نه دا خو لا وړه خبره ده انشاءالله ستا ارمان دی تا خلک کتلي دي زما دا ملګری چې کوم دی دا زما دپاره سپیشل د انګریزانو او د هندوانو د انډیا دا چینل یې ګوري او ما له رسکي شیزونه راوړي ستا دپاره به دا هم وکړم مړه ستا نه زما سره ما لکه د هغو په ډرامو کې کتلو فلمونو کې او صفا ایډیټینګ و او دا هر څه چې تا په ډرامو کې کتل زه د پښتون د تفریح کې کوم دا اوس وګورئ کیمرمین صاحب تاسو راشئ دا وګورئ تاسو راواړوئ دا دې ګوتې دي دا ګاډی ټیر دی تاسو کتلی شئ او دا وایي چې یار دا مطلب ټیر اوس ګوتو باندې ورولو چې یار دا ګوتې دې خرابوي که نه یاره واقعي داسې ونه زما نه کېږي دا وګورئ راشه کیمرمین صاحب ګوتې راواړوه هغه کوم غاړه چې د دې په دې ګوتو باندې د پاسه واوړېدلو او بیا یې هم دې ته څه ونه ویله دا وګورئ دا وړه خبره ده انشاءالله کله چې دا ټریکونه ته کېې ستا لاس ګوتې خېټه دا خوږېږي که نه یاره دومره تازه کېږم لکه ګل ته چې اوبه واچي د دې سره زه ایله مضبوطېږم ایله را پکې دم راځي د دې نه بغیر زه داسې یم لکه نیمګړی یم سره یو ورزش دی ایکسرسایز دی دلته کې ایکسرسایز دی ملګري دي هغه د انټرنیشنل لیول پلیر دی اکثر خلک ماته په ویډیو کې وایي راشي دلته ماته وایي یاره وایي ته د پاکستان نه د څه ډیمانډ کې موږ چې پاکستان چې موږ له دا څه کړي دا پوره دي چې دلته اوسېږو د اوسېدو دپاره یې ځای راکړی دی عزت راله کوي خیال لره ساتي دا درته زه یو فني غوندې خبره کوم موږ دپاره دا پوره ده بقایا زمونږ که موږ څوک سپورټ کول غواړي او موږ ښه کول غواړي او موږ کامیابول غواړي او مخکې بوتلل غواړي نو موږ دپاره یې دا وکړي زموږ دا ویډیو دې لایک کړي شیر دې کړي نورو ملګرو سره دا موږ دپاره غاټ سپورټ دی چې زموږ د ټیلنټ پټه دنیا ته ولګي چې یاره په دنیا کې په پاکستان کې بیا افغانان داسې کلاریان شته تا ته به پته وي موږ بیسیکلي افغانان یو بیا د افغانستان کې د کونړي دلته په پاکستان کې پاتې کېږو په تیمرګره کې دیر لور کې دلته د افغانانو کیمپ دی په هغې کې تقریبا زموږ د مشرانو زما نیو نیکه راغلي تقریبا د هغې 50 کاله وشو چې دلته پاتې کېږي او نیو نیکه مې د الله پاک وبخښي خو پاتې شوي دي اوس مې مور پلار او موږ دلته ژوند تېرو د افغانانو کیمپ دی تیمر کیمپ نمبر 1 په هغې کې موږ اوسېږو په تیمرګره کې زموږ اکیډمي ده په ریال کمانډو باندې نو تعارف ښایي لازمي ځکه اکثر خلک بیا په کمنټس کې وایي دا څوک دی او دا د کوم ځای دی او چېرته پاتې کېږي او کلب یې چېرته دی او آی ډي پسې نوم دی او پیج یې پسې نوم دی نو هغه ته خیر دی آی ډي پیج نمبر دا او ته منشن کړه زه ورته په وایس باندې نه یم هغه ستا ذمه واري شوله بقایا زما تعارف چې کوم دی زه بیسیکلي افغانی یم هغه تا ته هم پته ده ټولې دنیا ته پته څومره چینل والا چې راځي او زیات افغانان موږ سپورټ کوي که هغه په بلجیم کې دي که په فرانسه کې دي که په سعودي کې دي که په دوبۍ کې دي خارج ملکونو کې دي که په افغانستان کې دي نو موږ ډېر زیات سپورټ کوي زه د هغې ټولو ډېرې زیاته شکریا ادا کوم ځکه هغه تېره ویډیو چې موږ کوم ریچ وکړو نو ماشاءالله افغانانو پکې موږ ډېر زیات سپورټ کړي تا راته وویل چې یاره ستاسو افغانان تا ډېر زیات سپورټ کوي نو ما خو د افغانانو لپاره او د پاکستان د پښتنو لپاره یو میسج دی چې مینه خوره کوي مینه وکړئ ورورولي وکړئ ځکه چې لر او بر یو افغان دی که څوک ورته افغان نه وایي خو پښتانه خو دي که نه مسلمانان خو دي که نه ځکه ځینې خلک په دې خبره خفه کېږي چې لر او بر دا خبرې مه کوه یو افغان دا مه وایه او هغه افغانان دي او دا پاکستاني دي مسلمانان خو دي که نه زبان خو یو دی که نه دین خو یو دی که نه مړه هر څه شاته کې انسانان خو دي که نه پکار ده چې یو بل سپورټ کړي چې لاس مات شي نو غاړې له راځي دا لاس او ګریوان دي نو کوشش دې وکړي چې یو بل سپورټ کړي
او که څه میسج ورکې ته خپل ریل کمانډو چې دوی ډېرې ښکلې خبرې وکړې څه پیغام چې هغه هم دی ولرو او واقعي چې یاره د لر او د بر دواړو پښتنو ته د امن او د مینې یو ښکلی پیغام پرېښودو ملګرو دغه د ریل کمانډو ټیلنټ ټول ته مې وښودو تاسو هم کوشش وکړئ چې دا ویډیو مخکې خپل ملګرو سم شریک کړئ چې نور پوره نړۍ کې په پوره نړۍ کې د خلک یې وګوري په هر ځای کې چې پښتانه دي هغوی هم وګوري انګریزان هم وګوري ټول خلک یې وګوري او دا ټیلنټ نور هم پروموټ شي چېرته هم چې زما خواږه پښتانه ژوند کوي الله مو تل خوشحاله او آباد لره د لوی الله په امان